سلام، وخت مو په خیر. زه عبدالحق جمال یم. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. کور په کور د اوبو رسونې پروژه په باختر ښارګوټي کې د 10 میلیونه افغانیو په لګښت جوړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د یادې پروژې پرانیستل به د باختر ښارګوټي 300 کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې کړي. د بلخ ولایت د کلیو پراختیا رئیس مولوي یار محمد دا ډول پروژو پلي کول د خلکو ټولنیزو اړتیاو پوره کولو کې اړین وښود. ډاډ یې ورکړ چې د غیر دولتي موسسو په همکارۍ به هڅه وکړي تر څو خلکو ته د هوسا ژوند کولو امکانات برابر کړي. دا پروژه د نهرشاهي ولسوالۍ مربوط د باختر کمپ مربوط ده. ابرساني شبکه جوړه شوې ده. 246 خلکو ته یعنې اوبه رسیږي. کور په کور شیردانونه جوړ شوي دي او هر کور ته اوبه رسیږي. نو دا نن د دې افتتاح وسوله، خلکو ته ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د ډاکار د موسسې استازي محمد یوسف مومن په بلخ ولایت کې د پراختیایي پروژو پلي کېدو او د خلکو پر اړتیاو خبرې وکړې. په همدې حال کې د باختر ښارګوټي اوسیدونکي د اوبو رسولو یا د شبکې جوړولو څخه خوښ دي. وایي په دې سره به د څښاکو اوبو لویه ستونزه حل شي. 2 سال 2.5 سال ما او شور خوردیم. اما معده و استکای ما مکمل مرض بود. این سال بود مالت. یعنی برای فعلا تقریبا 1 ماه میشه، 1 ماه 10 روز میشه ما او شیرنده فضل خدا رسیدیم. د یادونې وړ ده دغه پروژه د یونیسف ادارې په مالی لګښت د ډاکار موسسې په همکارۍ پلي شوه چې د باختر ښارګوټي اوسیدونکو ته به د لمریزې برېښنا څخه په ګټې اخیستنې په عادي ډول 20,000 لیتره اوبه ورکوي. د بلخ ولایت ترانسپورت د تنظیم ادارې رئیس مولوي ذبیح الله مجاهد د تیرو 6 میاشتو لاسته راوړنو خبر ورکوي. نوموړی زیاتوي تر د مهاله یادې ادارې 80 میلیونه افغانۍ عواید د اسلامي امارت بودیجې ته سپارلي دي. د بلخ ولایت د ځمکني ترانسپورت رئیس مولوي ذبیح الله مجاهد د 6 میاشتو په موده کې د دغې ادارې د کارکړنو او لاسته راوړنو په هکله توضیحات وړاندې کړ. موږ د شرکتو د کمیسیون په مرسته باندې د هغو سره موږ په هماهنګي سره نمایندګان متعین کړي دي. انشاءالله هېڅ مشکل نشته. په ښه طریقه سره مسافر کولی شي چې لاړ شي بازار ته، له بازاره لاړ شي اطراف ته لاړ شي، له ولسوالۍ لاړ شي، کلیو ته داسې لاړ شي. هغه ترتیب الحمدلله برابر ده. ښاغلی مجاهد دغه راز د موټرونو د جوازونو د ویش او همدارنګه د خپلو ټیکسونو، ترانسپورتي لاینونو او نور عوایدو د راټولولو او لوړولو په اړه داسې وایي. په مجموع کې راواخیستې دا اوس د حتر میاشتې پورې راواخلې، له 6 میاشتو تر حتر میاشتې پورې راواخلې. زیاتره له څه باندې تر 80.5 میلیونه موږ جمع کړي دي، دغه ته بانک تسلیم کړي دي. د بلخ ولایت د ځمکني ترانسپورت اداره په دې ولایت کې د نورو دولتي څانګو په پرتله د عوایدو د راټولولو او لوړولو په برخه کې یو اړین رول وښود. نو له دې اړخه دا اداره د لاریو او سوداګرو لپاره د ترانسپورت او ترانزیت خدماتو چمتو کولو مسؤلیت لري. د چهاربلاک ولسوالۍ اوسیدونکي د اوبو له کمښت سر ټکوي. له مسؤلینو غواړي چې د څښاک پاکې اوبه او دهقانانو ته په ټولو کرهنیزو فصلونو کې د اوبو لګونې ښه زمینه برابره کړي. دا د چهاربلاک ولسوالۍ یو له لرو پرتو کلیو څخه دی. دا کلی د شیشه خانې په نوم یادیږي او اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي. د یاد کلي اوسیدونکي وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د ټولنیزو خدمتونو د څښاک او کرنې لپاره د اوبو برابرولو په برخه کې تر اوس مهاله پورې هیڅ یو مسئول پام او رسیدنه نه ده کړې. دیگه ما مشکلات آب داریم و مشکلات خوراکه داریم. در فکر که ما از ولسوالی بس دای سرمد جوزجان است که از ولسوالی چهاربلاک ما خیلی مسافه هستیم. یک 5 خریم ما اینجا هستیم، دور هستیم. با ما بسیار کمکای که تیرشه با ما کنم کمک نشه. مخکې دولت کې چې و دود ولسوالۍ ته چا توجه نه کوله. دا مونږ چې و مونږ ته به فقط بمونه ډیسیان دا راتلل. اوس مونږ د خپلو مشرانو نه دا غواړو چې مونږ ته خدمت وکړي. مونږ ته هم داسې حق راورسوي لکه د ښارو خلکو ته چې حق ورسولی. مونږ د اوبو مشکلات لرو، مونږ د لارو مشکلات لرو، نور مشکلات د مونږ ډېر دي. د چهاربلاک ولسوال اسدالله وفا که څه هم په دې ولسوالۍ کې په بېلابېلو برخو کې ټولنیزې ستونزې مني، خو یادونه کوي چې د چهاربلاک ولسوالۍ اوسیدونکو د اوبو ستونزه تر دې مهاله پورې نه ده حل شوې. هغه موږ کوم ساحې چې د ولسوالۍ مربوطه سي
اوبه نه لري، مشکلات د اوبو سره ډېرې دي، څاګانو مشکلات لري، د حوضو مشکلات لري. هغه دفترو والا موږ هغې خواته ور مخامخ کوو. هغه دا اوس هم په ولسوالۍ کې کار روان ده او نور هم را روان دي. سره له دې چې افغانستان په سیمه کې یو کرنیز هیواد دی او 90 سلنه نفوس یې کروندګر دي، خو د افغانستان د خلکو په تیره بیا د کروندګرو اصلي ستونزه د اوبو کمښت دی. درنو لیدونکو دا و د دې مهال خبرونه تر بیا ښې چارې.